تازه او ډیر بد خبر هلمند کې دوه افغان چورلکو سره څه وشول ولې داسې پیښه رامنځته شوه دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر هلمند کې د افغان پوځ دوه چورلکو ټکر کړی دی له هلمند څخه راپورونه وایي چې د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو دوه چورلکې د پورته کېدو پر مهال بیرته لوېدلي دي د راپورونو له مخې دا چورلکې هغه مهال بیرته پر ځمکه لګېدلې دي چې په ناوې ولسوالۍ کې د شوې جګړې ټپیانو لیږدولو په موخه د پورته کېدو په حال کې وي او په خپلو کې یې ټکر وکړ په هلمند کې امنیتي سرچینو بیا د چورلکو پرېوتل رد کړي او ویلي دي چې د تخنیکي ستونزو له امله یې بیړنۍ ناستې کړې دي خو د والي ویاند عمر ځواک بیا نن سهار له صحیحون ورځپاڼې سره په خبرو کې د یادو چورلکو ټکر کېدل او پرېوتل تایید کړه نوموړي زیاته کړه چې پیښه پرون ناوخته د حکومت تر فوقالعاده کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده او په خبرې دا مهال امنیتي ځواکونه په سیمه کې د یادې پیښې په څېړلو کار کوي عمر ځواک که څه هم په دې پیښه کې د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو یوې امنیتي سرچینې بیا صحیحون ورځپاڼې ته وویل چې د امنیتي پولیس پرسونل 15 تنه په دغه چورلکو کې وژل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د ناوې ولسوالۍ پر ځینو سیمو برید وکړ خو سیمې ته ځمکنۍ او هوایي ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان بیرته خوشحال شول لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ